بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ورونو نه درس زمونږ استاد د ریاض الصالحین لسم باب دی. باب في المبادرة إلى الخيرات. باب په هغه زر کول یا چالاکی کول یا د وخت نه استفاده کول په خو کارونو ته چې سړی مخکې دی نه چې هغه ته مرګ راشي یا ورته داسې یو مرض راشي چې هغه د خو کارونو نه هغه منع کي، نو دې ته الله تعالی موږ تاسې متوجه کوي، ځکه انسان همیشه د تکلیف سره مخ دی، د مصیبت سره مخ دی او د مرګ سره. دا د شیان دي چې د هغې علم غیب دی، معلومات یو انسان ته نشته، روغ جوړ به داسې مصیبت پرې راشي چې تکلیف کی یا ورته مرګ راشي. نو ځکه الله تعالی موږ تاسو په قرآن کې ځای په ځای باندې په دې باندې دې ته متوجه کوي چې تاسو مخکې دی نه چې تاسو ته داسې مصیبت راشي، تاسو ښه کارونه وکړئ یا نور فتنې راشي. الله تعالی فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين. تاسو کوشش وکئ، منډه ووهئ، چالاکي وکئ هغه مغفرت د الله تعالی ته او د چې رب ستاسې دی او هغه جنتونو ته چې د هغې هغه پراخوالی چې دی، لویوالی چې دی، عوارض د هغه چې دی هغه د اسمانونو او ځمکو قدر ته دی او د هغې نه غټ دی، دا ډېر غټ دی او دا تیار شوی دی دپاره د متقیانو. یعنی هغه کسان چې هغه تقوا حاصلوي د هغې دپاره تیار شوی دی. خو بدبخته به هغه سړی لکه څنګه چې علما وایي چې په دنیا کې که تا ته مال ډېر ونه رسیږي او تکلیفونه در باندې راشي خو لږ وخت یې تېرېږي یا رقم چې، خو په آخرت کې بدبخته سړی هغه دی چې دومره لوی جنت چې د هغې لویوالی ډېر غټ دی او پراخوالی ډېر غټ دی او د یو جنتي دپاره څومره شیان الله تعالی تیار کړي دي. نو بدبخته انسان هغه دی چې په دې دومره لوی جنتونو کې د هغې یو حصه نه وي، نو دا بدبخته انسان دی. نو ځکه الله تعالی موږ تاسو ته فرمایي چې تاسې کوشش وکړئ چې په دنیا کې دا شی تاسې حاصل کړئ. نو دا په دې باندې حاصلېږي چې سړی ښه کارونه وکړي او دلته مطلقا ویلي چې هر خیر کار چې هغې کې تاسې کوشش وکړئ. حدیث هم کې ډېر دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې ان رسول صلی الله علیه وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه المسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي چې تاسې ښه کارونو ته کوشش وکړئ، ښه کارونو ته او زرې وکړئ او مه پرېږدئ هر نیک کار چې ښه کار چې اعمال صالحه چې هغه دا ټول مجموعاً دا ټول ښه کارونه چې دي، مونځ نه نیولي او د ارکان د اسلام نه نیولي او خلکو ته فایده رسول، دغه ټول په ښو کارونو کې راځي او د خلکو نه د شر نه ځان ساتل او خلکو ته ضرر نه رسول دا په ښو کارونو کې راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسې کوشش وکړئ په دغه ښو اعمالو کې چې مخکې دې نه چې داسې فتنې به راشي که قطع اللیل مظلمي، لکه یوه شپه د یو حصه د شپې او هغه چې ډېره شپه هم تیاری او بې نیمه شپه هم شي، نو دا ډېره تیاری داسې فتنې به راشي چې یصبح الرجل مؤمنا، یعنی یو سړی به سهار راجګېږي هغه به مسلماني او څو چې مازدیګر کېږي هغه به کافر، دا فتنې به دومره زیاتې شي. او یا به ماسپښین مسلماني سهار چې راجګېږي هغه به کافر وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یبیع دینه بعرض من الدنیا، یعنې داسې به وي چې هغه دین خپل خرڅوي په ډېر کم شیانو باندې، په ډېره کمه پیسو باندې یا په هغه کم قیمت باندې به خپل دین خرڅوي او هغه آخرت به خرڅوي او هغه شیان چې ورته الله تیار کړي جنتونه به خرڅوي په ډېرو کمو شیانو باندې. اگر که دنیا هر څومره ډېره شي او هر څومره پیسې ډېري او هغه آخرت پې خرابېږي، دا تاوان دی، یعنی د ګټه نه ده کړې د انسان، دا په خسران کې دی، دا په تاوان کې دی. خو دلته حدیث کې دا راځي چې داسې وخت به راشي چې دا فتنې به دومره ډېري چې دا به هغه په ډېرو کم شي باندې، په ډېر کم قیمت باندې، په مال باندې یا په دولت باندې یا په منصب باندې یا په شهرت باندې هغه خپل دین به خرڅوي او دا به په تاوان کې. نو دا د فتنو د ځان ساتلو طریقه موږ ته الله ښودلې ده چې تاسې به
ښه عملونه کول، ښه کارونه چې کوي الله تعالی به تاسو د ټولو فتنو نه ساتي، د قتل نه ساتي، ظلم نه ساتي، د نور فتنې چې دي د ټول نه الله تعالی تاسو په امن کې ساتي. خو شرط دا دی چې تاسو خو کارونه ته مخه وکړي او د بدو کارونو نه ځان وساتئ. نو الله تعالی دې اول ماته او بیا تاسو ته د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ اخر خاتمه په دین او په اسلام او مسلمانۍ باندې وسی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمته.